په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په وروستیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د یوې اسیري نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي. یو ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ. یو انګریزي ښځې لیکلی دی. دا انګریزي ښځه د لیډي سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل ښځه دی چې په کابل کې باندې پاتې وه او مېړه په جلال آباد کې وو. او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په 20 د اپریل دغه کارونه شول. سبا ته 28 دی څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کېږي تر څو چې بیا نجات ورکول کېږي. دا ټول جریان دی. ځکه ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې. دا خو د هغه زمانې موږ ته رسېدلی سند دی. ځاځي صاحب د مشخص ډول معلومات شوی دی درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوي دي؟ تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه دوه کاله کې. کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې داسې فکر مو کو چې یو ډول بې طرفه لیکل شوي دي؟ ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مورخ پوهان کاکړ سره مرکه کوله. هغه ته مې ویل چې ته څرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان د هغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکي یو وظیفه هم دا ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لغه بیا نورو مراجعو ته هم مخه کوي. تاسو ته څرنګه ښکاره سو دا کتاب؟ یعنی داسې صادقانه لیکل شوی؟ صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل دغه ښځې یو تفسیر هم کړی دی چې مثلا د په انګلستان کې ځینې ورځپاڼو په دې ښځې په یادښتونو باندې تفسیري کړي. بیا یا تا وایي چې د افغانانو طرفداري کوي. مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي. بیا خپل د تشریح کړی دی چې د وزیر اکبر خان صفات نه کوم دا د ما دښمن دی. دا داسې وژلو دی. موږ ټول پوځ ته تباه کړی مګر دغه مثبت خصوصیات لري. دا مې ولیکل او چې دا څه پیښ شول د په څه رقم یې وساتلو څنګه مې به پالنه سره وکړه دا ټول مې حقیقت ویل. ما د دې په څنګ کې موازي یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسور لیکلی دی په نوم د ویلیام ډیرمپل چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې او دا قدم په قدم په مغه ځای کې ګرځېدلی و چې دغه پیښې شوې وي. او ډېر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندهار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي. دا کتاب تاسې کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن اف ا کینګ یعنی د شاه شجاع راتګ. ډېر مهم کتاب دی او دغه سړي بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي. لیډي سیل هم یاد کړی دی. بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي. مثلا نور افسران د انګریزانو افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا څوک خپل مور ته خط لیکي خپل ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې وایي چې دغه شان کېږي درته اوس دغه پیښې دي شوي دي درته. ځاځي صاحب ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟ نه ژباړه دی ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې ولې د کومه زمانه دی ولې دا پیښ شول څه شی شو اوس یې ولوله چې د ښځه څه وایي. بیا په اخر کې مې ویلي دی چې وروسته دغه پیښې هم وشو. د دې کتاب د یوه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرضاً دغه اوسې وکړئ چې په دې کتاب کې د مېرمنې دغه شي ته اشاره کړې ده داسې شوي دي؟ مثلا یو د کابل د میوو کیسه دی چې حتی ما ته هم جالب و. مثلا د ښځه وایي چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په کابل په بازار کې نه پیږي ولې چې هغه نه رسیږي هغه دومره نازک دي او هیڅ وایي مقابل د مقایسې نه دی. یعنی دا مونږ ته بلا نه وایي شمالي چاپلو کابل کې په وخت کې نشو رسېدلی او دغه
د کالیو مسله د خځو قصې دي چې خځې چې راځي د دوی د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې قصې وسره کوي هغه ځینې هندي مزدوران دي چې هغه بیا کوي ترجمه کوي. د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو واره ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې همکار شوی د ترزوی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان. دا وایي د سلطان جان سره څو واره موږ ته راغی او داسې لاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیان نه یې، تاسې د موږ مېلمانه یې، داسې آزاد شوي ژوند وکړئ لکه چې مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو موږ باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر پېښ شي. زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي. زه پوهېږم چې تاسې ژوند ارام نه دی، پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نشو درته برابروی، مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم. مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم دغه د ما نه دي، دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه دی محمد شاه خان دی چې د خسرو. بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکه رخت راوړي چې ځان ته کالي جوړ کړي په خپله خوښه. نو دا مېرمن په کوم ځای کې نظربند وه؟ تنها دا مېرمن نه دی، د مکناټن ښځه دی، د څو نور افسرانو ښځې دي، حتی ماشومان دي. کوم ځای کې دوی نظربند دي؟ په کوم ځای کې نظربند دي؟ دوی خو چې د کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ وځو، موږ ته لاره خلاصه کوي، موږ وځو تاسو د ملک. دوی چې راوځي لا د کابل د باګرامین لاندې د تیر شوي چې حمله شروع کیږي د غلجیو د خوا دوامدار د حملو لاندې نیول کیږي. وزیر اکبر خان تکرار دوی ته جنرال فلسطین ته اول لیکي چې ګوره ما درته ویلي و چې زه امنیت نیسم، مګر په دغه غلجیو قومونو باندې زور نه رسیږي، دوی د ما خبر ته غوږ نه نیسي. د دې لپاره چې عادي اقل عادي اعظمي وکم، یعنی د تاسو ساتنه وکم، دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې د اقل دغه ژوندي پاتې شي. او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپل جنرال فلسطین د راغوري مجلس ته او بیرته نه پریدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نشم خو مور قوا خرابېږي، وایي چې امکان نه لري ته ولې چې لاړ شي هلته وژل کېږي. د اقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. فلسطین د خپل مریضین مري په هغه ځای کې، دغه عمومي قومندان دی قواو جنرال دی. دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې چې مېړی په کابل کې وژل شو، او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي. دوی بیا د وزیر اکبر خان ته ورکول کېږي، بیا وزیر اکبر خان د ځانه سره ګرځي، بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بدي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلا کې دوی ژوند کوي. همالته دوامدار خوراک ورته ولادي، مثلا هره ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي. نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي. بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه اشپزي خوند نه راکوي، د غوړي د استعمالېږي هغه اجازه هم ورکوي. بیا وروسته چې د انګریز چې اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوښتي دي او د انتقام دپاره راځي، بیا وزیر اکبر خان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسئ بیرته ځو کابل ته. بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بلخاک د لارې کابل ته، بیا دغه د شبکۍ د لارې بیا ځي ان تر چرسوتونه، بیا بیرته ان تر بامیانو پورې ځي. د ټول د وزیر اکبر خان د قواو د بدرګۍ لاره. بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفیږي د انګریزانو سره په جنګو کې او د هغه محافظین کې د نفر دی په محافظینو کې یو څوک پیدا کېږي چې د دوی سره راځي او کوي موږ تماس ونیسو د هغه سره، د انګریزانو سره چې تاسو نجات او انګریزان را رسیږي، میړۍ را رسیږي، جنرال سیل د جلال آباد. دغه ټول جریان دی داسې یو ځای کې نه دی، داسې ګرځي. حتی هغه بنارې چکري ته تللی دی او د هغه ځای نه بیا راغلی دی.